محمد یوسف 12 کلن شپون چې د ماین چاودنې په دې حال کړ. هغه وایي اوس چې په دې حال دی ټول ترې بیزاره دي. 25 کلن یوسف چې اوس په سترګو څه نه ویني وایي له زغم پرته هیڅ لاره نه لري. یوسف چې د سترګو د لید ترڅنګ یې د ماین په چاودنه کې یو لاس هم پرې شوی دی د ژوند د سختو په اړه وایي. هغه وایي د دې په درد هغه څوک پوهیږي چې په زړه کې د ځوانۍ زیات ارمانونه ولري خو په سترګو څه ونه ویني. یوسف د یوه کال را په دې خوا د دوی سیمې ته نږدې په یوه دیني مدرسه کې د قرآن کریم په حفظ کولو بوخت دی او هیله لري چې خپل دې ارمان ته ورسیږي. حالی درس میخوانم، درس دینی میخوانم. چی میخوانی؟ قرآن شریف میخونم، حفظ میکنم. چند سپاره حفظ کردی؟ 3 سپاره. چند سال شده که میخوانی؟ 1 سال شده که میخوانم. فجار کرد. هغه وایي د پلار د لاس امسا وه خو په اندراب ولسوالۍ کې ماین چاودنې په دې حال کړ. یوسف د جګړې د نورو میلیونونو افغانانو قربانیانو په څېر له حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې جګړه ختمه کړي. افغانستان خو میفهمی که یک سو طالب میتونه یک سو دولت میزنه که تباه شد رفت. نه دل ما است که همین صلح شود، همین اصلاح شود. باید که همین جنگ نشود. ما که از دست همین طالب از دست از دولت از دست تباه شدیم. به خاطر از اینکه میپاشی کرد ما از این کو گشتیم نادان آدم بود ماین د دست ما گرفت نه چوب ما خورد انفجار کرد کلا مردم نصف نابود کردن. یوسف د مور او پلار په ګډون 15 خویندې او یو ورور لري چې په خبره یې اوس د ټولو څیرې له ذهنه وتې دي. دی وایي کلونه میاشتې او نیټې ټولې ترې هیرې دي خو یوازې د 1984 کال د ساور 26مه یې په یاده چې پکې د سترګو لید او یو لاس بې برخه شو.